یو يهودي دی زید ابن دسینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله هم پیسو ته ضرورت راغی د ده نه به یې قرض اخیستی، د دې یهودي نه به یې قرض پیسې اخیستې. یو ورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څیز قرض اخیستی، اوس کجوري دي قرض اخیستې وي، نیټه ورته ایښې چې پلانکې نیټه باندې به زه تا ته پیسې درکړم. هغې نیټه کې څه ورځې لا پاتې وي چې دا یهودي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایلي زما هغه پیسې راکړه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو، چېرې نیټه خو لا پوره نه ده او دی راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل فی الحال خو را سره لا پیسې نشته دی. ده بدې ردې شروع کړې، ستاسو د عبدالمطلب د اولاد عادت دا دی چې د خلکو نه مالونه خورئ، پیسې خورئ. بدې ردې ویلې شروع کړو، ستا عادت دا دی چې د خلکو نه قرضونه اخلي او بیا یې هضموي او خوري او واپس یې نه ورکوي. خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یاد کو تر دې پورې. صحابه ورته په دې سترګو کې اشارې کوي لکه غلی شه، موږ موجود یو، ته زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي، غلی شه. خو دې نه غلی کېدو، لګیا او مسلسل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې بدې ردې ویلې. عمر رضی الله عنه چې ټینګ نه شو که نه راپاسېد پسې، غلی کېږي که نه غلی کېږي، دا سر د نه وو. موږ موجود یو، ته زموږ د پیغمبر په شان کې خبرې کوي، موږ ته هم نه ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی عمر ستا نه مې دا تمه نه وه، عمره ستا نه مې دا تمه نه وه چې ته به داسې کار کوې، بد دې وکړو. په کار خو تاله دا وه چې ده ته دې هم نصیحت کړی وی، ده ته دې ویلی وی ګوره چې تاله به پیسې درکړي که نه ستا خو لا نیټه پوره شوې نه ده، ته د نیټې نه مخکې راغلی یې او خلکو خو نیټه پوره شي بیا هم سړي ته 2-3 ورځې ګوري، بیا ورته هم وګوري وایي زه خیر دی وبه راله ګوري پیسې، او ستا لا نیټه نه ده پوره شوې د هغې نه مخکې راغلی خیر دی وبه درله ګوري پیسې. او عمره ما ته به دې هم نصیحت کړی و چې د الله پیغمبره چې د چا نه شی قرض واخلي یو هفته وله مخکې بیا د نیټې نه ګوره، د نیټې نه یو هفته مخکې ورله انتظام کوه. نو عمره زه هم ستا د نصیحت محتاج یم، تا یوازې هغه ورټوه ما ته دې څه ونه ویلو. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی لاړ شه د بیت المال نه دله دغه هم ورکه دا کم چې د ده حق کېږي، او د هغې نه وله لږ سیواګري هم ورکه، سیواګري هم ورکه. عمر رضی الله تعالی عنه دې د ځان سره روان کو، نو چې کله ده ته د ده حق ورکو او بیا یې پسې وله سیواګري ورکو، نه ورته بس زما حق فروش عمر نور سره کوي. وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې لږ سیواګري ورله ورکه، ځکه چې دې تا ورټو د دې رټنې په باره کې ورله لږ سیواګري ورکه، دې تا خفه کو. هغه ورته وی عمره ته ما پېژنې؟ عمر ورته وی نه زه خو دې نه پېژنم. زه د یهود هغه لوی عالم چې یادېږي زید ابن دسینه زه هغه یم، تا زه ونه پېژندم خو زه د یهودو عالم یم، د هغوی مذهبي پیشوا یم. عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل اوس مې نښه ګیله زیاته شوه، اوس مې نښه ګیله زیاته شوه. ګوره ما خو چې ته چېرته یو امي سړی یې د پیغمبر علیه السلام په ادب او په عزت نه پوهېږي ځکه دا خبرې کوي، یو عالم سړی یو پوه سړی زمونږ په مخ کې بیا تا د پیغمبر بې عزتي کوله، اوس خو مې نه ګیله ښه سیوا شوله. هغه ورته عمره دا خبرې به ورستۍ کو ما دغه پیغمبر خواله بوزه، دا خبرې به ورستۍ کو ما د دغه پیغمبر خواله بوزه چې ما ولې د ده بې عزتي کوله. هغه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کېناستو، د الله پیغمبره کلمه راته ووایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویله او مسلمان شو، مسلمان شو. او بیا وفرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پیغمبره ما چې دا څه وکړو دا ما قصدن وکړو، ما چې ستا په شان کې ګستاخي کوله دا ما قصدن وکړه، ما په خپل تورات کې ستا ټول علامات مونتی وو، خو یو علامه مې در پکې نه ولیدلي، او هغه علامت دا وه چې د دې پیغمبر سره څوک په جهالت راځي نو دی به ورسره ښه اخلاق کوي، دی به د غصې په ځای باندې معافی کوي. ما ستا سره ډېر جهالت وکړو، پلار نیکه مې درله یاد کړو، خاندان مې درله یاد کړو، ډېرې بدې ردې مې درته وویلې، ما تا له غصه راوسته، خو تا زما په جهالت کې په بدل کې ما ته معافی وکړو، د معافی په ځای باندې زیاتي عوض دې هم راکړو. پیغمبر ما دا علامت پتا کې کتو او ما تا علامت میله او شما ته کلمه وایا. تر دې پورې مې ته وی ښه اخلاق دا څومره لویه
سرمایه ده چې د انسان سره موجود په خپلو محافلو کې به نبی علیه الصلاة والسلام خوش طبیعتي هم کوله. مونږ چې ورته هسې ګپ وایو هلکه ټوکې به یې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام به په خپلو مجالسو کې ټوکې هم کولې. داسې به نه کوي چې بلکل بوټ سوټ ناست یو څوک درته خبره نشي کولی. نه خوش طبیعتي ټوکې به کوي د خلکو سره. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي. داسې ټوکې به نه کوي چې ته پکې د یو مسلمان بېعزتي وکړې. ته په یو ملګري باندې ټوکې راوالې او په هغه پورې په خاندی ملګري، دا د هغه زړه ته تکلیف رسول دي، دا حرام دي. داسې ټوکې جایز نه دي چې ته په مجلس کې یو تن ټارګټ کړې او د هغه مطابق خبرې کوې او په هغه پورې خندنې شروع کړې.